بسم الله الرحمن الرحیم. زما پښتو زما سرمنده، زما پښتو زما سرمنده، نور ژبې د لباس په شان دي نه. خوږو کتونکو مونږه هڅه کړې ده، کوشش کړې ده چې د پښتو کلاس شروع کړو. د پښتو لیک لوست د هغې املا نوې املا چې کوم ده هغه شروع کړو، د هغې کلاس آغاز مونږ کړی دی. امید لرم چې دا تاسو خوښ کړئ او شیر یې کړئ. پهلې نه موږ له پېژندل دي چې د پښتو توري چې کوم دي الفابېټ چې دي یا حروف تهجدي چې ورته وایي په پښتو کې ورته د پښتو توري ویل کېږي. نو هغه موږ سره چې کوم دي نو هغه 440 دي. 44 ورته موږ وایو یا 440 44 یعنې په پښتو کې موږ داسې لیکو 440 دي. دا کله منل شوي دي کله چې د بالګاړۍ د کوم ماهرین او پوهان ناست شي وو، هغې دا فیصله سرته رسول وه چې د پښتو توري به هغه 440 دي. نو هغه ګورو موږ وایو چې دا څنګه د دې تلفظ ته څنګه ویل کېږي، د هغې کوشش کوو. لومړی موږ سره دی الف یعنې ب پ ت ت س جیم زیم. دې کې دا څه کوم توري چې دي نو دا په اردو کې ویل کېږي، په عربۍ کې هم راغلي دي. نو هغې ویل او لوستل او لیکل هغې اسان دي. بعضې د پښتو خپل توري دي، تقریبا د پښتو خپل 14 توري دي چې هغه په عربۍ کې هم نشته او په اردو کې هم نشته دي. خپله چې کوم دی نو یو ځان خپل ټکي دي، د هغه موږ به کوشش کوو چې هغه موږ ولیکو. دا زیم چې دی دې ته زیم ویل کېږي، دا داسې ویل کېږي. ټیک ده، دا زیم دی. بیا موږ سره دی دا چې ده، دا بیا سیم دی موږ سره. دا ښی د پاسه چې درې ټکي راشي دې ته څه ویل کېږي؟ سیم. ٹھیک شو؟ ها بیا دا نور ټکي چې کوم دي نو ښی ده، ښې، دال، ډال، زال، ری، ړې، زې، ژې، دا په اردو کې شته دي. ګې دا نشته نو دا دقسې ګې ویل کېږي. سین، شین، خین. کله چې د سین د پاسه او لاندې ټکي راشي دې ته موږ بیا څه وایو؟ خین ورته وایو. صاد، ضاد، ط، ظ، عین، غین، ف، قاف، کاف، ګاف، لام، میم، نون، نون. دا ټکي تاسو باندې لږ ناشنا لګي، دا موږ څنګه وایو؟ نون. تاسو ته یاد دی چې نون چې دی نو دا د دوو ټکو نه جوړ شوی دی. دا د نون او د ړې دوه ټکي راویل شوي نو دې په ځای باندې دا ټکي استعمال کېږي. روان ویډیو کې انشاءالله دې باره کې وایو نون او ړې. د دې د یو ځای کېدو نه دا نون جوړ شوی، دا یو جدا ځانګړی ټکي دی چې دا په پښتو کې استعمالېږي. پخوا به دا نون نون او ړې به استعمالېده. اوس دا چې دی نو دا یو ټکی استعمالېږي، نون ورته ویل کېږي. واو، هې. اوس دلته کې په پښتو کې یګانې موږ سره ډېرې زیاتې دي. زموږ یوسفزۍ پښتو کې دوه قسمه لهجې استعمالېږي. یو یوسفزۍ پښتو ده، بله کندهاری. یو ته موږ سخته وایو، بله موږ ته نرمه وایو. زموږ په لهجه کې چې کوم دی د 15 یګانې استعمالېږي. د هغې خپل خپل جدا جدا نومونه دي. دا غونډۍ یو ته موږ وایو، کله چې دا پراته ټکي ورته راشي دې ته موږ معروفه یې وایو. دې ته موږ معروفه یې وایو. ټیک شو؟ دا ورپسې چې کوم غونډۍ یې ده او دا لاندې باندې ټکي چې ورته راشي دې ته موږ مخصوصه یې وایو. مخصوصه یې. ټیک شو؟ ها بله غونډۍ یې ده خو د داخل کې دا لکۍ ورسره راشي دې ته موږ د تانیث یې وایو. تانیث یې. ټیک شو؟ ها بله غونډۍ کې ده د پاسه کې چې حمزه راشي دې ته موږ د امر یې یا حکومیه یې ورته موږ وایو. دې ته موږ وایو د امر یې. او اخر کې کوم موږ ورته عامه توګه باندې دی وایو، دې ته مجهوله یې ویل کېږي. مجهوله. دا د پښتو توري دي چې د دې تعداد موږ سره 440 دی.
دا په دغه طریقه باندې ویل کېږي. دې کې دا کوم نومونه چې ما لیکلي دي نو د دې ډېر خلک غلط وایي، تلفظ یې غلط وایي. نو په دې وجه باندې دې ته باندې حروف کې دا زیم ویل کېږي، دا ښې د پاسه چې درې ټکي راشي دا سیم شو، او دا ګې ده د سین د لاندې باندې چې ټکي راشي ته موږ خین وایو. بیا به دا وایو نو چې د په پښتو کې دا ولې مثال لکه راغلي دي، د دې استعمال ولې دی، په څه وجه دا استعمال شوي دي، دا د هغه وجه موږ بیانوو انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې. دا خیم دی، دا نون دی، دا معروفه یې کله چې دې ته لاندې باندې پراته ټکي راشي دې ته معروفه یې وایي، لاندې باندې نیغ ټکي چې راشي دې ته مخصوصه یې وایي. کله چې دا لګی وسر راشي دې ته موږ د تانیث یې وایو، دې ته د امر یې وایو، دې ته موږ اوږدې یې وایو. نو په خال موږ دا ضروري چې موږ د پښتو توري تعداد وپېژنو، څومره تعداد دی، او پښتو توري یاد کړو، زده کړو، او د هغې ویل چې دا ویل کېږي څنګه او دا لوستل کېږي څنګه. نو هغه موږ باید چې دا موږ یاد کړو چې موږ د انګلیش الفابېټ چې بستي هغه موږ په یاد راځي، د عربۍ راځي، د اردو راځي. نو لازمي خبره دا ده چې موږ د پښتو زموږ خپله ژبه ده، پکار ده چې دا موږ یاد کړو چې لیکل هم شو، ویل هم شو، لوستل هم شو، او نور خلکو ته هم ښوول شو. نو بالخال دا موږ یاد کړو، را روان ویډیو کې په دې باندې بیا خبرې کوو. الله